په میدان وردګ ولایت کې بریا او پرمختګ تر سرلیک لاندې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. د دغه ولایت والي حافظ محمد امین عمري وایي سږکال به په میدان وردګ ولایت کې د 4 میلیونه په شاوخوا کې نیالګي کینوي. سږکال په میدان ښار کې 10,000 نیالګي کینول کیږي او په ولسوالۍ کې به 4 میلیونه نیالګي کینولی شي. د چاپیریال ساتنې ولایتي کمیټۍ ښاروالي زراعت او چاپیریال ساتنه ریاستونو څخه غوښتنه کوو ترڅو د نوي کینول شوو او پخوانیو ونو بوټو ته اوبه ورسوي او سمه پالنه یې وکړي. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې ښاروالۍ او زراعت مسؤلینو د نیالګیو په ارزښت خبرې وکړې او د دغه ولایت د ټولو ادارو له کارمندانو د ښوونځیو له زده کوونکو او اوسیدونکو یې غوښتنه وکړه چې نیالګي کینوي او ساتنه یې وکړي. له ټولو هیوادوالو نه مو غوښتنه او هیله دا ده چې د وطن د آبادۍ، د وطن د ښېرازۍ، د وطن د پرمختیا لپاره نیال کینوي او ساتنه او پالنه یې وکړي. د دغه ولایت اوسیدونکي هم د اسلامي امارت له دې کړنې خوښ دي او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې نیالګي کینوي او ساتنه یې وکړي. ټول د ما دا غوښتنه چې دی باید حفاظت وکړه، که حکومت خلک دي، که د رعایت خلک دي، که د ملت خلک، دا د ټولو حق ده، د ټولو ژوند ده، د ټولو هر څه دي ده، نو دا د ټولو ګټه ده، دا د یو چا ګټه نه ده، دا ملي ګټه ده. ساتلو او پالنه کې خپل بشپړه دیني او اسلامي مسؤلیت ادا کړو او یوازې په کرنې ریاست، ښاروالۍ، چاپیریال ساتنې ریاست اکتفا ونه کړو، ټول د نیالګیو په کینولو او کې سهم واخلو. د یادولو ده چې په میدان وردګ ولایت په نرخ، چک، سید آباد، جرلیز او جغتو ولسوالیو کې شاوخوا 1100 هکتاره ځمکه ځنګلونو پوښلې ده چې تر ډیره یې غرني بادام تشکیلوي او کوښښ کیږي چې دا کچه نوره هم لوړه کړي.